په ډاګه باندې پولیس سره موږ مقابله کوله قسم په خدای چې سل پولیس والو او موږ ته کونه نشو نیوي شپږو کسانو ته صحیح خبره راته زنانه را لوپټې لقی وي تخته واپس تخته مرګري رلو وشتل بس روره ما خو بس مخه واچوله ما خو ځان اوښ که چې ما ځان اوښ که بس دی اوس په بیټک کې ګیر کړي دي په بیټک کې څه چل کړي دي را بره نه مو له راختلي راښکته او قمقله موږ قمقلو ته وګوره یوه تماچه مو دننه پرېښې او نوره ټوله وسله مو هغه چې د چا ځای وغله مو ورکړه موږ ورته دا چې نور روخي جنور ته به لږه پاکه شي او یوه تماچه وه هغه هم ما ځان سره راواغېسته په بډه مې ځان سره راواغېسته ما وي دا به ځان سره یو څه جامې به رابدلې کړي بس ما خو وګوره پولیس مقابله ویس چالو ده پولیس مقابله چالو وروره دا ټول کلي راوتېرې ته په خدای اعتبار وکړه اوس ما له خبر راغی چې دوه ملګري پکې راله وویشتل خو دا ملګري چې بچ شوي دي او دوی یې نه دي ویشتي دی په څه نه دي ویشتي دوی سره دننه وسله نه وه پولیس ته پته ولګېده چې وسله ته دوی لومبۍ وسله پولیس لاسه کړه بیا وروستو وویشتل اوس به موږ ته پته هم لګي چې سیډي را باندې چا کړې ده اوس سیډي ته ګوره یاره ته اوس په خدای اعتبار وکړه زړګي لیونیه اوس زړګي لیونیه چې کله زه خبر شوم چې دوه ملګري وویشتل یو ملګری په دې پتون ویشتې او یو یې په دې سپینه ویشتې او دی یو دا په پتون او په سپینه ځکه لګېدلي دي دی یې په سر ویشتل خو دی دا بره دغه را تیر نه دی د کوټې دې تیر پورې ټولې نښتې دي دونه یې غېښتې لاندې ډزې بس تیر ټول ورننوتې دي بره تیر پورې لکه راغې مږ پروتې دي په تیر کې نښتې دي هغه دوه ملګري پکې ولګېدل زه ډېر زیات خفه هم شوم چې دا څه لوبه شو ټول یې په موقع ګیر کړل دا شاګردې پکې 302 مغروره مو غبار مو ډېر خفه وم چې دا کار را سره چوک مې خو پیریان هم نه وي لیدلی دا دې کار دا جړ لبر وکړه چې دا را سره کړی چا دی که چا ځای ته تلي په خدای اعتبار وکړه او مغه را سره کړي او مغه را سره کړي او هغه را سره څنګه کړي هغه یو پیره مو سره چوس کړی په دویمه چی را باندې تنګ و هغه چې دی له به ډوډۍ څوک ورکوي بس هغه ډایرکټ پولیس ته رینګ کړی وي سړي زما ځای کې دی او راشي خو پولیس ته هله رینګ کړی چې زه را ځای نه ووتم چې زه ځای کې یم بیا پولیس ته رینګ نه شو کولی ما به ول ټول خاندان سوځولی و چې زه را ځای نه ووتم بس هغه وی چې ملګري تاسې هم لاړه راځئ بس دا دی پې نور پې ګیر کا قسم بیا به یې را ترور د شپږ بچي هغه هم مړول غواړي بیا به یې سره څه کوو په ارام کښېنه زړګي لیونیه سترګې پټې کړه بس ما ورته اړو چا لیدلي نه یو بس خدای پاک بچ کړی نو دا ګوره دوی هم چې مړه شوي که نه نو دوی سره هم دغه شان کار شوی دی بالکل به شوي یار په دې کې شک کنې په ډاګه باندې پولیس سره موږ مقابله کوله قسم په خدای چې سل پولیس والو او موږ ته کونه نشو نیوي شپږو کسانو ته صحیح خبره او دې پایار رپلانګو په تاڼه کې دی د دې پایار د نسات پتاڼه کې دی د پایار 400 پتاڼه کې دی دا درې پایار را باندې پدریو تانو موږ درو تانو سره مقابله کړې و ما بلې دا څه کار دی چې بس دا د خپل سړي نه ستا خبره چې ما ته ورا کېدیم نشي لکه دا څوک نجومیان خو نه چې دی په پلان کې ګوټ کې ناست دی دی په پلان کې ګوټ کې ناست دی بل دا پولیس دا ماته قیصره ته کوم چې دا پولیس نه انسان څنګه مات شي زه په دې بانډه کې د نوخار دا بانډه نه را دربو سو کې زه لاله دې کې مغرور وم او ډېر غټ زور راپسې دونه زور سوپر پاور زور راپسې نوخار پکې څوک ناست یو کیولي کې زه به تاسو نوخار کسان هم یادوم چې زما پکې دا ملګري کېدی شي بیا وپېژني نوخار امانکوټ چې پکې څوک ناست یې راته کیولي کې رور دروغ به نه وایې بدماشو او نگار زما خپل لاسو داسې مې و چې ما به څه وی وروره نو نگار به کوله چې نگار به څه وي موږ به کول موږ سره مخورتیا پاتې شوې وه او دغه وخت کې نگار په خپله غیب شوي حکومت سره جنګېدلي و بس هغه یې غیب کړی او په ما باندې کیسونه رالل نو بس زه به هغه په هغې تعلق باندې هلته لړم زه چې کله په نوخار کې زه مغرور شوم نو خدای شته چې درې ورځې مې تېرې کړې نو دال او پیتي مې وخوړه قسم دې دال او پیتي به هغې خلکو راکوله غریبانانو که نه اوس زما خو وروره مازدیګر دی او کمره کې ودیم داسې کمره وه په کمره کې ودیم او وروره خوب وینم او پولیس راغلل او زه ورسره اوس وروره په جنګ یم او دغه وخت کې دا ملګری راغی او راپیسولم چې راپیسولم بس اوتر یم اوس دونه قمقل یم دغه ځای کې مې دماغ کار نه کوي ښه
چې راپیس ولم نو ما ته وی ډوډۍ خورو وی بیا داسې ځو چکر و پټو کې نو چې ما ته وی پټو کې چکر و نو ما خدای شته ټوپک راواچته نو ما ته وی چې ټوپک مراله او ټوپک کېده ټوپک ته حاجت نشته لالا ته خو کوش وي خو به د مرګرو وای جوړ تا کوس کوم که څه چالو شو ما خپله کوش وي لالا ها وایا نو زړګي لیونیه اوس یې قصې ته غوږ کېده چې خوب مې ولید او پولیسو نه مې منډې تړلې والې نو ته ما ته وایي ډوډۍ مې راله تیاره کړه ډوډۍ تیاره ډوډۍ خورو اوس د ماښامي او د مازدیګري ترمنځ دی خو یاره ما پولیس خوب کې لیدلي زه هسې بګراو ویم نو دا هلکه خو بس هغه خدای پاک قسمت راوستې دا اوس په نوښار کې په امانکوټ کې به اوس دا لانجه جوړېږي اوس د پولیس سره مقابلې دا خبره ته کوم دغلته ما مقابله هم کولی شوه خو دغلته ما ماته وخوړه د زه حجرې ته داسې شاړه کور هغې کور نه حجرې ته بوتلم او په هغې حجره کې ټکې کېنولم هغې بیټک کې دننه کېنولم نور کله به مې داله پیتي خوړه او غوښه هم راله دا سره کړي نه هم راله وروره او چرګ هم راغی یاره لالا په خدای اعتبار وکړه تېرېږي مې نه اوس په ما سخته را روانه ده تېرېږي مې نه قسم دی که نې ښه سخت وږې یم ډوډۍ مې نه تېرېږي او یاره زما خوږه وروره دغه وخت کې اوس ما سره مشین هم پروت دی لاس په لاس سره مشین هم دی او دغه وخت کې چې د بیټک هغه ورځ دوی بند کړې نو کوټه کېده نو اواز ولا ورکړه د ویسو کې دی ورته یو اوبه واله اوبه مې راوړئ اوس اوبه پرتې دي نورې اوبه سله راوړي پلار په اوبو څه او څنګه د بیټک ورکولو شو نو وروره بس تش پولیس والا شو وای بسم الله الرحمن الرحیم چې 50 تنه زیات پولیس والا شو ملک ټول اوس ټوپک زما لاس کې پاتې شو ډزم مې کول شو لاله ټیم کې ما ډایرکټ ډزم زه ما بیټک ته قتلم خو ما وی واسي په تیزیونه کې پولیس تی ګوره چې ډز یو کو خریخ نه بدی کی بالکل خرابېږي بس هغه ټوپک مې ولا ورک او ډایرکټ ما چې چا سره ډوډۍ ته ناستم قسم دی هغه مې په دې خلو او ما ورته خور بری چلولې و چا برته نر ویلیو نو نه کچا کار به را سره نه کوم صحیح خبره بس سر ته را له تربوزه واچو اورور روانه کړم ما ته وی یاد کرسی وای وی بس 15 منټه لري مرګ پاتې شو او کې سم څه وجل مې یاره یاد کرسی سره عزیز نه راځي خو بس چالو مې کړ الله لا اله الا الله هو الحي القيوم بس ورور ورله اوس یاد کرسی وې مې را پورې سو خان دی ورور سو را پورې جاړي سو را ته سوې خو مرګ راغی مامي قسم دی بس وجنه دی دغه وخت کې د نوښار دا چې کم یو زمینګ دا نوی پول جوړ شوی دی دی پول باندې ودرولم ډېرې په پولو او سین سره ورخکته کړم اوري وای اسام دی بس دغه زما د جون خیریر واز دا چا دا د ثوابه په ځل شیر خان ډیسپیو دار سره غدا بد کړو چې څنګه ورخکته کړم کنه همغه نه را لکه میسه خو اكو او ما ته وای چې وایا یم زه تاسو ویم خان دی وخت تاسو وایا زه به منم بس زه به جی کوم بس ما پړل کې بخدای پاک را وصل ما یو واسی په چاله کیو کاوري ما وته په ځل شیر خان ویم ستاوم واړه بچیو نه نورم واړه بچیو د خدای خاطر کې وجه نه ویم او چې نور اساس کې وغلا سره کې امر نه ویری د موري جاری می چالو کړ پر یادونه می چالو کړل دا فضل شیر خان د ثواب دي سپیریال پهلوان شاندي سم میلو دي نه زاري می چالو کړل یاره بس هغه يم خپه شو لوري یو پولیس والا راغی په تنظیف کولم کړم وي تړي خپل ځواني وجنو نه بس ما ویم زری را میم خو ګیرم د تاوري ګیرم راته زره استاد ته بچ دانه ویم تاسو ته بس څه ویم روانه کړم هغه وال ټکول هغه جیل زما د اخی نوخاري لاس درې کاله جیل کې تیر کړ درې بیا وروتم او په لکه مې جیل نه دا صلاح کړې و چې دی براولې بیا به سوځي یاره چې وروتم قسم دی او د الته کلی ته لړم نو الته خلکو ډېر د توبې کړې دي نو ما وی چې تاسو وته د لوي چې ما مړ ک بیا به د لسو کوی واپس تیر عالم صحیح خبره ما وی دا د لخرې ویم سو خو په اعتبار نه کوي کنه دغه خبره مړه والله چې لکه کې په اعتبار نشو کولی مرګري داسې حالات دي
په دشمنی کې او په چا مې اعتبار نه کوي قسم په خدای چې کله ما زما عمره زیاته مخورتیا به چا هم نه کړې دوی خو په بنګلو کې مخورتیا کوي او زما نه مخورتیا قصه زه تاته کوم زه تا ته مخورتیا خپله د مخورتیا قصه کوم وروره چې زه مغرور وم په ټیک ټاک کې مصروف یم مولانا ترین کې نو دلته ته وته ګوره 1100 کسان ناست ته په ټیک ټاک کې ووایي چې ما کال دلته کال کې ناست نو کال ته به یې راوخېجم کال کې هم نه ناست میسج وکړه میسج باندې وګورم مارګری دی چې زه دلته جواب ورکوم صبر وکړه واتساپ کې چې دې څه وایي